أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ګران محترم خويندرونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ټول نمخ کې بعد الله حمد او ثنا بیان کو چې پاکي د اغه ذات لره چې مون او ټول تاسو پیدا کړی او بیا کروڑونو درود په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. وظیفه تاسو ته ما ډیرو خودلې نن وظیفه ډیر ناشنا وظیفه ده. په داغه نمخ کې تاسو دا خبره کول غواړم چې زما څومره ګران خواږه اوریدونکو دي هغوی د زما د وظیفې د اجازت د پاره بس نه چانه څه پیسې غواړو نه څه غواړو، بس زمونږ چینل چې کوم دی دا سبسکرایب کول دي، ویډیو لایک کول دي. کم چې نارینه دي هغه خپل نوم لکه کمنټ کې، کم چې زنانه دي هغه د ماشاء الله سبحان الله الله اکبر په شرخصه الفاظ لیکي. که بعضی زنانه انپړه دي او هغه دا ویډیو ګوري نو پتا سو باندې دا چې ویډیو ټوله به مکمل ګوري، بس دا غوي ته زمونږ بغیر د دینه اجازه ده چې هغه اکثر بے تعلیم دي او کمنټس نشي لیکلي یا زما به خبره نه پويږي. د ټول مخې در سره خبره وکم چې مونږه ز دا څومره وظایف تاسو د پاره راوړم نو دا زویم چې زما د لاسه چاته خیر ورسیږي او دومره مهنت بسوکو کی چې ویډیو جوړه کی او هغه باندې بیا مهنت وکي او هغه چې کم دی بیا نت ته وخیږي. نو بعضی ملګری دا سيدي چې یو ملګری ماته میسج وکړو چې مولانا صاحب تا دا دومره وظایف خو دون تا به څومره پیدا کړی دی او څومره کروڑونه پیدا کړی دی او لکونه دی پیدا کړی دی. نو هغه خو ما جواب ورنکړ چونکه زما چینل چې کم دی دا د سوال جواب دی نه. نو بس ځان سحرین شم نو ما ویل چې صاحب ما خو تاسو هغه خالق مالک چې بستن او اسمانه ودرولې دی خو ځکه ما روز بیرته په میسج کې دا ته پوښتنه کوم چې تاسو څومره وظایف کړی دي. مونږ مسلمانان وظایف څومره کوو؟ مونږ په خله باندې چې وو چې دا تکلیف دی راته دا تکلیف دی راته دا تکلیف دی راته خو مونږ سره د دې خبره سوال جواب بیرته نشته چې مونږه د غرب چې کم دی د خپل تکلیف د پاره یاد کړي کنه دنیا کې منډه وو. نو ګوره دې د پاره ظاهر وظیفه کې وایم چې د یقین ضرورت دی چې چا یقین نوي نو ضرورت نشته مې کوي په چا باندې حضور نشته. بس ما خپل طرف نه ذمہواری پوره کړله، نور الله اوریدونکو دی او بنده یادونکو دی. نو زما وظایف چې کوم دي صرف د خلکو د پاره دي چا چې یقین مستحکم وي، یقین په الله وی کوي چې څوک نه ویني بس اړول زما د وظیفه اورې ما لکه په چا باندې زور نشته. نه وظیفه هم دا ډېر یو مختصر وظیفه ده او دا ډېر ناشنا وظیفه ده، دا بالکل وړه وظیفه ده خو ډېر ناشنا وظیفه ده. او څنګه چې مخکې ما ویل چې یقین د چا وي نو دا ویډیو مخکې ووري او هغه مخکې نور سره شیر کې دي چې تاسو په وجه باندې الله رب العزت د چا مشکل آسان کی نو هغه به تاسو ته ټول عمر دعا کوي. د قران کریم یو وړوکې سورته ده چې هغه ته وایي سورته کوثر، ان اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. په دې باندې ما ډېر وظیفه تاسو ته هم خو دې د دې نه پس به ان شاء الله که زندگی ودا برته خیمه دي کې الله رب العزت دومره برکت اچولې ده چې دا کم نور اعمال مې ته خو دې دي یو تار والا ده ته ډېر اعمال د وظایف شته دي چې دا عمل تاسو وکړو نو دې سره رزق کې برکت راځي ان شاء الله العزیز. کدا تاسو د 100 روپو په نوٹ باندې وکړو نو الله په کې د 100 روپو عمر برکت اچي، کته 100 روپو په نیټ مکو نو الله په کې د 100 روپو عمر برکت اچي. ځکه د الله په کلام کې برکت ده. صرف د 2-3 منټو عمل له دومره نه ده خو دې کې بدای چې ان شاء الله العزیز تاسو ته ژوندۍ کې چرته د پیسو کمې ناراضي او پر رزق کې هم برکت وي، د پیسو کمې ناراضي. او دا په څو طریقو کې دی شي که زنانه او کنارینه چې ارسو کې اوس بعض خلک دومره پیسې ورسره دي چې هغه بټوه کې پیسې دي نو هغه په عمل سره په بټوه کوي د چا غټه تجوری ده نو پاره په تجربه کې سو کې پرس کې دي پرس باندې وکي چې کم ځای کې سو پیسې دي کور کې چې کم ځای کې پیسې خو دا غنه خرچه کوي نو هغه باندې او کوي نو ان شاء الله العزیز الله رب العزت به کې دومره برکت اچي چې تاسو به متحیران یې. نو طریقه کار دا دی چې کم ځای کې تاسو پیسې دې کبټوا دا ک ارز دا خدي کې تاسو دوه عمل خیم خلاول دا ووري. یو لزل درود شریف
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دام یول زلوی بیا یول زل دا سورة کوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. یول زل دا دے بیا یول زل آخر کی بیا دا درود شریف دے. دا وستاسو خپل خوخه ده چې پیسې تاسو په بټو کې دي په بټو باندې چوفکا مزاغې نه پیسې راخلا کمزې کې تاسو پیسې د کور خرچې پیسې د یا کوم جمعواري تاسو کړی ده یا تاسو څوک د پراپرټي کاروبار کوي یا تاسو دکان نه پیسې راوړي په کم ځای کې دی یو ځل په هغه باندې عمل وکړي په هغه پیسو باندې ورچوف کوي. خباز وخت کې خلک وي یاره موږ سره بس پیسې نشته چې بس مختصر غونډه کار وکړو. مختصر کار دا دی چې خپل د پیسو نه یو نوٹ راوالي کاغه د 10 روپو نوٹ را لې کده 50 را لې د 100 را لې 1500 او پاغه باندې هم دا عمل وکړي چې یو لزل درود شریف یو لزل سورته کوثر بیا یو لزل درود شریف دمه کوي او هغه نوٹ چې کوم دی په بټو کې ځان سره کې دی یو ګټه او بدی بټو باندې هم د څور چوف کوي. ان شاء الله العزيز دا زموږ ایمان دی دا زموږ یقین دی چې الله رب العزت په خپل نمونه کې په خپل کلام کې ډیر زیات برکت اچولې دی. الله رب العزت با د دې وظیفه په برکت باندې چې څنګه ستاسو نیت وي الله رب العزت با ستاسو مالی مشکلات چې کم دي دا به الله اساني. نور باقی ملګری چې کم نه کابل ماته چا میسج کړو نو کده څوک ملګری وي نو اوس خو تاسو ته موږ دا نشو ویلی چې اوس تاسو د بیل ګیټس راشي یا امبانی راشي هندوان خو برته وظیفه نه ښیي که نه مسلمانان برته ښیي او چې کم دا تاسو چې کم مالداره خلک ګورئ نو دا ګورئ زه یقین سره تاسو ته وایم چې دوی اکثر وظایف کوي او الله رب العزت په خزانو کې د څه خبرې کمې نشته. الله رب العزت به د خپل خزانو نه په تاسو رحم کوي او کله چې د خپل خزانو نه په چا باندې رحم وکړي د هغه په مال کې کمې نه راځي. ان شاء الله العزیز که ژوند وفا وکړه ستاسو په خدمت کې به یو ځل بیا حاضرېږم. تر بلې وظیفې پورې اجازت راکوي د الله په امان.